ألم يأن للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. محترم مشرانو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت پیش کې. د دې آیات د تلاوت سورستا د دې آیات د تلاوت متعلق فتیر جمعه کې مردا خبره کړې و چې الله تعالی د آیات مبارکه کې د انسانانو سره د خشوع صفت غواړي او د انسانانو سره د خشوع د صفت غوښتنه کوي چې آیا هغه وخت لا نه دی راغلی چې د دې انسانانو په زړه کې د الله تعالی طرف ته خشوع پیدا سي او د دې انسانانو په زړه کې د قرآن کریم و طرف ته خشوع پیدا سي. تیره جمعه کې ما درته ویل د دې معنا دا چې دا وخت خو ډېر وختي راتلل فکارو، آیا در اوسه پورې څنګه هغه وخت نه دی را رسېدلی چې د انسانانو په زړه کې د الله تعالی طرف ته او د الله تعالی د کلام طرف ته خشوع پیدا سي. نو الله تعالی د قرآن کریم په دې آیات کې د مسلمانانو سره په خپلو سړو کې د خشوع صفت پیدا کول غواړي. ځکه ما تېره جمعه کې درته ویل چې بعض علماو لیکلي دي ان المؤمن لا يكون مؤمنا في الحقيقة الا مع خشوع القلب. مؤمن چې درسو پورې په زړه کې د خشوع صفت را نه ولي او مؤمن چې درسو پورې په زړه کې خشوع پیدا نه کړي نو در هغې وخته پورې دا مومن په حقیقي طریقه سره مومن بلل کېدلی نسی. مومن حقیقي مومن او مومن په حق سره مومن الته مومن بلل کېږي چې د هغې په زړه کې د الله تعالی طرف ته خشوع راسي او د هغې په زړه کې د الله تعالی د کلام طرف ته خشوع راسي. خشوع څه ته وایي؟ خشوع یو کیفیت دی چې کله د انسان په زړه کې راسي نو د انسان په زړه کې خوف راسي او د انسان په زړه کې د الله تعالی محبت ځای پیدا کی. چې کله بیا یو انسان د الله تعالی د نافرمانی تصور او فکر کوي نو د الله تعالی د نافرمانی په خاطر باندې دغه سړي زړه د وهم او د بیرې سریږ دی او دغه انسان زړه د الله تعالی په محبت کې پریشان او غمجن سي. نو چې کله دغه کیفیت د یو چا په زړه کې راسي نو د دې معنا دا ده چې د دې سړي په زړه کې د خشوع کیفیت راغلی دی او په کم زړه کې چې د خشوع کیفیت راسي نو بیا هغه هیڅ مجال نه وي، بیا هغه زړه کې دا طاقت نه وي، بیا هغه زړه دا خبره برداشتولی نه سي چې دی د ګناه طرف ته قدم پورته کړي. لکه تېره جمعه کې ما درته ویل چې په مفردات القرآن کې د خشوع معنا لیکلې ده. الخشوع التضرع، خشوع دې ته وایي چې د انسان په زړه کې تضرع عاجزي راسي. واکثر ما یستعمل فيما یوجد على الجوارح، او اکثریت استعمال د خشوع په هغه ځای کې راځي چې په زړه کې یو کیفیت راسي او د هغې اثر د انسان پر اندامو باندې ښکاره سي. نو چې په کم زړه کې خشوع راله او د خشوع کیفیت رالی نو بیا به هغه لاسونه هم الله تعالی طرف ته متوجي، بیا به هغه زړه هم د الله تعالی طرف ته متوجي، بیا به هغه سترګې هم د الله تعالی طرف ته متوجي، بیا به هغه پښې او قدمونه هم د الله تعالی طرف ته متوجي بلل کېږي. لکه ما درته ویل چې کله یو ځای اور بالي نو د هغې اثر د دود په شکل باندې انسانانو ته ورښکاره کېږي. چې کله په یو ځای کې درختې او باغ وي نو د هغې اثر د میوو په شکل باندې انسانانو ته معلومیږي. نو چې په کم زړه کې خشوع راله، په کم زړه کې د خشوع کیفیت کښېناستی د هغې اثر پر اندامو باندې انسانانو ته ورښکاره کېږي. بیا هغه ژبه د الله تعالی نافرماني کې نه استعمالیږي، بیا هغه سترګه د الله تعالی نافرماني کې نه مستعملیږي او بیا هغه لاس او پښې د الله تعالی د نافرمانۍ څخه ځان راګرځوي او د الله د نافرمانۍ څخه پرهیز کوي. نو چې په زړه کې خشوع راله د خشوع اثر پر اندامو باندې راځي، بیا دغه انسان د دې سترګو څخه د الله تعالی د خوف او د بیرې څخه اوښکې راځي
او بیا چې کله الله تعالی ناراضه سي د الله تعالی په محبت کې هغه سترګه پریشانه ده، هغه بدن پریشانه ده، د الله تعالی په محبت کې بیا د هغه سترګې څخه د محبت وشکه راځي. او چې کومه سترګه د الله تعالی د خوف په خاطر باندې وشکتو کی او یا کومه سترګه د الله تعالی په محبت کې وشکتو کی، نو پر هغه سترګه باندې الله تعالی د جهنم اور حرام ګرځي. لا یلج النار من بقا من خشیت الله، الله تعالی جهنم ته هغه سترګه نه داخلي چې کوم سترګې د الله تعالی د خشیت او د بیره سره جړه کړي. تیره جمعه کې ما درته ویل چې د سترګې سوش کې راتلل د دې د پاره ډېر مختلف اسباب دي او د دې د پاره ډېر مختلف علتونه دي او د دې د پاره ډېر مختلفې طریقې ولارې دي. کله کله چې د سترګې سوش کې راځي د هغې سبب پر انسان باندې د مصیبت راتللی. مشر انسان دی، کشر انسان دی، د انسان فطرت و طبیعت دا شان دی چې کله پر انسان باندې غم راسي، پریشانی راسي، مصیبت راسي، نو طبعا د انسان د سترګو سوش کې راځي. نو دا هم د وش کې تویولو یو لارې، یو سبب، یو طریقه. او کله کله وش کې راځي د سترګو سره دا غي علت او سبب دای چې اغي په دې خاطر د سترګو سره راځي چې د انسان سره د خپل محبوب او د خپل ګران او د خپل خوږ دوست او قریب جدائی راسي. نو د محبوب په فراق او جدائی کې کله کله سترګې وش کې تویوي. دا هم د سترګې د وش کې تویولو د پاره یو سبب او علت دی. لکه ما درته ویلي حضرت یعقوب علیه السلام د خپل بچی په فراق کې دومره زیاته زمانہ جړاو کله، دومره زیاتې وش کې تو کې چې قرآن کریم و اخر د سترګو تور ختم سو او سترګې ړندې سو. یا پیغمبر علیه السلام د خپل بچی ابراهیم متعلق د سترګو سوش کې تویولې او دا جمله به استعمالوله چې القلب تحزن والقلب يحزن والعين تدمع، زړه می غم کوي، سترګې می وش کې تویوي. و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، اے ابراهیم مصطفی فراق نن ډېر زیات غمجن. یا چې کله پیغمبر علیه السلام د دنیا سره رخصت سو، نو د پیغمبر علیه السلام په فراق او جدائی کې صحابه کرامو ډېر زیاته جړه کوله. نو د سترګو سره د وشکو راتللو او د سترګو سره د جړه کېدلو یو سبب او علت دا هم کېدای شي چې د انسان سره د خپل دوست او د محبوب فراق او جدائی راسي. علماء لیکلي دي چې دریم نمبر باندې کله کله د سترګې سره وشکه راځي، هغه په دې وجه باندې چې کله یو بنده د قرآن کریم پر تلاوت باندې کښیني، نو د قرآن کریم د تلاوت په خاطر، د قرآن کریم د محبت په خاطر، د قرآن کریم د عشق په خاطر باندې د دې سترګو سره وشکې راځي. لکه حدیث شریف کې راځي چې کله یو بنده د قرآن کریم تلاوت کوي او د قرآن کریم د تلاوت سره د هغې د سترګو سره وشکې راتویږي، نو د دې وشکو راتویدو په خاطر باندې الله تعالی دې بنده له جنت واجبوي. الله تعالی د په حق کې جنت واجب ګرځي چې د قرآن کریم د محبت په خاطر، د قرآن کریم د عشق په خاطر، د قرآن کریم د تلاوت سره د سړي د سترګو سره وشکې تویږي. ځکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه به چې کله تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ نو تاسو ژړا کوئ، لیکن که تاسو له ژړا نه درځي وإن لم تبکوا فتباکوا، که ژړا نه درځي بیا د الله تعالی دربار ته د ژړا شکل جوړوئ. چې کله پر داسې آیات باندې راغلی چې هغې کې د الله تعالی د عذابو تذکره ده او داسې آیات باندې راغلی چې هغې کې د الله تعالی د محبت تذکره ده، نو د الله تعالی په خوف کې، د الله تعالی په محبت کې ژړا کوئ. او کچیرې یو چاله ژړا نور ځي نو کم سے کم د الله تعالی دربار ته، د الله حضور ته د ژړا شکل جوړوئ. او الله تعالی هغه مهربانه ذات دی چې د انسان سره د ژړا شکل په حقیقي ژړا باندې قبلوي. چې کله د ژړا شکل د الله دربار کې جوړ سي، الله تعالی هغه اجر او مزدوري ورکوي او هغه انعامات ول ورکوي چې کوم سړی حقیقي ژړا کوي. امام غزالی رحمه الله زموږ د سلفو حالات لیکلي دي چې زموږ سلفو کې چې بکله د قرآن کریم تلاوت کوي د هغې به کم حالت. فکثیر منهم من صعق، ډېر انسانان داسې وو چې د قرآن کریم تلاوت به کوي نو د قرآن کریم د تلاوت سره به بې اختیاره شورېدی.
لکه کم بچان چې د قران کریم حفظ کوي او د قران کریم تلاوت په کثرت باندې کوي نو دا غي په اختیار کې نه بي اختیار ور سره شوري. ومنهم من بکا امام غزالی رحمه الله وی ډېر انسانان په زموږ په سلفو کې داسې چې هغه به د قران کریم د تلاوت سره ډېر زیاته جړه کوله. ومنهم من غشا علیه ډېر انسانان به داسې چې د قران کریم د تلاوت سره پر هغه باندې بهوشي راتله او داسې انسانان هم پیدا سو. منهم من مات فی غشیته چې هغه په دغه بهوشي کې د دنیا سره رخصت سو او په دغه بهوشي کې وفات هم سو. نو زموږ د سلفو مزاج بداو چې هغه به قران کریم په داسې عشق کې تلاوت کاوه هغه به د قران کریم سره داسې مینه او محبت چې د قران کریم د تلاوت په وخت کې باغی بے خود او کله به د قران کریم د تلاوت په وخت کې د سترګو سجړه راتله او کله به د قران کریم د تلاوت په وخت کې پرده باندې بیهوشي راتله او ډېر انسانان داسې پیدا سو چې هغه د بیهوشي په وخت کې د دنیا سره رخصت سو. حضرت صالح المری رحمه الله زبر د سلف په سلسله کې ډېر لوی بزرګ دی. د ویسه د یو بزرګ کډلی لرالم نو چې کله ور سره کښېنستم نو د هغې مخ ته د قرآن کریم آیات تلاوتوم. تتقلب وجوههم في النار يقولون یا لیتنا اطعنا الله ورسوله. چې بعض انسانان به د قیامت په میدان کې داسي چې د هغې دا مخان به په جهنم کې یو طرف بل طرف ته رااوړي او د هغې لویه تمنا به دا یا لیتنا اطعنا الله ورسوله کاش په دنیا کې موږ د الله او د رسول اطاعت کړی وی. دا په جهنم کې د دوی لویه تمنای دا په جهنم کې د دوی لوی ارمان او دا په جهنم کې د دوی د افسوس او د ارمان ویناوي. حضرت صالح المری رحمه الله وی چې کله زه د دې آیات تلاوت کوم نو هغه بزرګ باندې یو قسم ژړا رااله او د ژړا سره وروسته پر هغې باندې غش او بېهوشي رااله او زه ناست یم چې کله هغه بزرګ د بېهوشۍ سره پورته سلو نو ما ته وی صالح المری زما غم دې را دوچنده کوي پر ما باندې تکلیف دی پر ما باندې مصیبت دی د قرآن کریم یو څه تلاوت راته وکړه. او ما د قرآن کریم دا آیات وفسې کوي کلما ارادوا ان یخرجوا منها غما اعیدوا فیها چې کله جهنمیان په جهنم کې د ډېر تکلیف په خاطر باندې د جهنم سمنډې وي او د جهنم سزا خلاصي نو الله تعالی وی اعیدوا فیها موږ برته د جهنم کې راګرځو. چې کله ما دا وای نو هغې د غشي په آخري کې د خپلې بېهوشۍ په آخري کې پر هغه ځای باندې زما په مخ کې زما په حضور کې هغې خپله ساه ورکړه او د دنیا سره رخصت سو. زموږ بزرګانو کې ډېر بزرګان داسې رالو چې هغې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې د دنیا سره رخصتېدل نو وکثیر منهم من مات فی غشیته. ډېر خلک به داسې وو چې په خپله بېهوشي کې به آخر د دنیا سره رخصتېدی. حضرت زراره ابن اوفا رحمه الله متعلق راځي د قرآن کریم تلاوت کی د سهار په لمانځه کې چې کله دې آیات راورسېدی فاذا نقر فی الناقور چې کله د قیامت دپاره د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ کې پوکي او د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ زمانه راس نو پر ده باندې دومره هیبت وهم و غشې راله چې په هغه لمانځه کې ګزار سلو او په هغه لمانځه کې در پایه پورې د لمونځ پای ته نه ورسوي په هغه لمانځه په دوران کې وفات سو. حضرت سلمان فارسی رحمه الله متعلق راضی چې کله قرآن کریم دا آیات راله ان جهنم لموعدهم اجمعین جهنم د دې ټولو انسانانو د وعدې ځای دی چې کوم خلق په دنیا کې د ګناه زمانه تیره کی چې کوم خلق په دنیا کې د نافرمانۍ زندگی تیره کی الله تعالی وایي د هغې ټولو د وعدې ځای جهنم دی چې هغې به جهنم ته رارسېږي. حضرت سلمان فارسی رحمه الله چې کله دا اوري نو هغې ژړا کوي او د ژړا څخه وروسته د خپل سر ټکوي او د مدینې منورې د کوڅو څخه د ځنګلو د غرو پر طرف باندې وځي او 3 ورځې مسلسل بیا په مدینه کې د هغې دید چانه وکړي چې حضرت سلمان فارسی رحمه الله رضی الله عنه په کوم طرف کې. نو مقصود مې دا دی چې امام غزالی رحمه الله وایي چې ډېر انسانان داسې وو چې پر هغې باندې به د قرآن کریم دا تلاوت په وخت کې یا ژړا راتله یا به د بېخوده شورېدو شکل راتلی یا به بېهوشي راتله او ډېر انسانان داسې وو چې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې هغې خپل روح رخصتاوی هغې د دنیا سره رخصت اخیستی. صالح المری رحمه الله وایي چې زه رالم زه زما دربار ته یو ورځ ابن سماک رحمه الله رالی دا ټول زموږ اکابر او سلف دي
نو هغې ما ته وایي چې د خپل د یارو د خپل وطن د بزرګانو لږ عجایبات خو را باندې ووینه. وایي ما در لاس ونیوی د یو بزرګ کړلې له مې راوستی. هغه بزرګ د خپلې روزۍ دپاره چټایي ووي او دا یې کار دی دا یې کسب دی. وایي موږ چې یو ګړی ورسره کښېناستو زه د هغې مخ ته د قرآن کریم د یو آیات تلاوت کوم اذ الاغلال فی اعناقهم چې هغه ورځ به راسي چې د دې په غاړو کې به د جهنم توقونه وي. چې کله د دې آیات تلاوت کوم نو هغه بزرګ باندې یو ګړی بېهوشي راله او چې کله د بېهوشۍ کیفیت سو نو ما بن سماک رحمه الله در لاس ونیوی ما ویې درځه نو دغه بزرګ د کور راووتو دی مې دغسې د بېهوشۍ په حالت کې پرېښوی. د دویم بزرګ دربار له مې راوستی. د دویم بزرګ ته چې کله د قرآن کریم د دې آیات تلاوت کو هغې باندې هم بېهوشي راځي. او دریم کور ته چې رالو نو هغې باندې اجازت غواړو چې موږ درنه وځو. هغه وایي که ما د الله د ذکره څه په غفلت کې نه ګرځوئ خو راسئ. وایي چې کله موږ ورالو ما د قرآن کریم د آیات ورته تلاوت کوي ولمن خاف مقام ربه جنتان. هغې هم دغسې د بېهوشۍ په حالت کې موږ پرېښوئ. نو حضرت صالح المری رحمه الله وایي چې شپږو بزرګانو ته په دې ورځ موږ ورالو او چې د هر یو مخ ته مې د قرآن کریم د آیات تلاوت کوئ پر هغې باندې غشې او بېهوشي راتله. پر اوم نمبر باندې د یو بوډا کوډلې لرالو. وایي چې کله ما اجازه وغوښتی نو هغې اجازت راکړې چې دروازې ته ورننوتو نو ما وی خبردار سبا خو د یو چا دربار ته درېدل سته. هغه بوډا راته ویل چې د چا دربار ته کم نصیبه د چا دربار ته درېدل سته. ما ورته ویل یوم یقوم الناس لرب العالمین. هغه ورځ م را روانه ده چې ټول انسانیت به د رب العالمین دربار ته ولاړ. چې کله ما دا خبره وکړه نو پر هغه بزرګ باندې یو قسم کیفیت راغلی چې د هغې د خولې تناو هغې سوس سو او د هغې خوله وازه سو او سترګې پټې سوې او هغې دا خپله ساه په زوره زوره باندې کښله او نور د خبرو د دې وسو استعداد نه و. نو بیا هغه زنانه راووته ما ته وایي چې دا خو تاسو داسې حال ته ورسوئ چې دا اوس د څه نفي نه دی، نه د چا سره اوس کلام کولی شي، نه د چا د سلام جواب ورکولی شي. نو حضرت صالح المری وایي په دا ورځ موږ دغه بزرګ سره ووتو. وروسته چې موږ معلومات وکړې چې کومو شپږو کسانو ته ورغلي وو نو 3 کسان په هغه شپږو کې په دې خپله بېهوشي کې 3 سره وفات سوي او 3 کسانو ته څه زمانه وروسته الله تعالی صحت او جوړوالی ورکړی و. او هغه بوډا له چې موږ راغلي وو نو هغې بوډا در 3 ورځو پورې مسلسل د لمانځه کولو وسو استطاعت بیا نه درلودی. نو قرآن کریم سره ژړا کول، د قرآن کریم تلاوت کول او د قرآن کریم د تلاوت سره اوښکې تویول دا د الله تعالی د عاشقانو، د قرآن کریم د محبانو او د الله تعالی او د قرآن کریم د محبانو د عادت او شیوه و چې هغوی به همیشه د قرآن کریم سره اوښکې تویولې. نو ځکه د قرآن کریم سره اوښکې تویول دا زموږ د سلفو خاصیت. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مرض وفات کې راغلی نو د حجرې مبارکې څخه حال راستی مسجد نبوي ته او صحابه کرام ټول په مسجد نبوي کې په انتظار باندې دي او د ماخستن د لمانځه وخت دی چې پیغمبر علیه السلام به لمانځه ته راځي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیمارۍ کیفیت ډېر زیات دی. یو ځل پر هغه باندې لږ بېهوشي راله، د کور انسانانو پر هغې باندې لږ اوبه توکې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام برته په هوښ کې رالی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي چې ورسئ ابوبکر ته وایي چې زما پر ځای باندې مسجد نبوي کې لمونځ وکړه. حضرت عایشه مبارکه ورته وایي د الله رسوله زه د ابوبکر لور یم، زه د ابوبکر د کور بچی یم، زه د ټوله انسانیت څخه زیات د ابوبکر په مزاج او په طبیعت باندې واقف او خبره یم. ورته وایي ان ابا بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. ابو بکر که چیرې ستا پر ځای باندې ودرېږي نو د ابو بکر په مزاج کې داسې خشوع ده، د ابو بکر په مزاج کې داسې عاجزي او تضرع ده چې هغې بیا د ژړا سره د قرآن کریم تلاوت په چا باندې نسي اورولی. نو ابو بکر ته حال مور کو چې ابو بکر دې زما پر ځای باندې لمونځ ورکړي. نو ابو بکر که ستا پر ځای باندې ودرېدی هغې به دومره ژړا وکړي چې هغې د قرآن کریم یو لفظ به په ټولو مسجد نبوي کې بیا څوک نه واوري. نو صحابه کرامو د قرآن کریم د تلاوت سره په دې شکل باندې د حضرت عمر رضی الله عنه متعلق راځي. حضرت عبدالله ابن سداد رضی الله عنه یو صحابي دی، هغې روایت را نقل کوي
د حضرت عمر رضی الله عنه عادت مبارک دا و چې هغې به سهار په لمانځه کې اکثره د سوره یوسف آیاتونه تلاوت کول او د سوره یوسف د تلاوتو سره به دومره زیاته ژړا کوله چې په دې ټوله صفو کې به د حضرت عمر رضی الله عنه ژړا اورېدل کېدله. حضرت عبدالله ابن شداد وایي چې زه یو ځل لمانځه کې شریک یم وهو یقرأ او دی د سوره یوسف د تلاوت او قرات وانا فی آخر الصفوف، زه د ټولو صفو په آخر کې ولاړ یم او دی چې کله دی آیات باندې رالی انما اشکو بثی وحزنی الی الله، چې زه د خپل شکایت او د خپل غم فیشېدل د الله تعالی دربار ته کوم. نو حضرت عبدالله ابن شداد وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه داسې ژړا کوله چې په آخري صف کې ما د ژړا پوره اورېدله چې د آخري صفه پورې د ژړا آواز را رسېدی. نو دا زموږ د سلفو شیوه او عادت و چې هغوی به کله د قرآن کریم تلاوت کوئ، کله به یې د لمانځه په حالت کې کوئ، کله به یې د تلاوت په شکل باندې کوئ، کله به یې بغیر د لمانځه څه کوئ، نو هغوی به د قرآن کریم د تلاوت سره ضرور د سترګو سوش کې راتلې او هغوی به ژړا کوله او هغوی به په ډېر شوق او په ډېر عشق و محبت کې د قرآن کریم تلاوت سرته رساوه. حضرت امام شافعي رحمه الله په باره کې راځي یو ځل د قرآن کریم دا یو آیات تلاوت کوي هذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. د قیامت داسې ورځ د انسانیت ته ګوري چې چاته د یوې کلمې د وینا اجازت نه وي ولا يؤذن لهم فيعتذرون او نه چاته دومره اذن او اجازت سته چې هغوی د الله تعالی دربار کې خپل عذر پیش کړي چې الله زما څه نافرماني په دې وجه باندې وسوله. چې کله امام شافعي رحمه الله د قرآن کریم د دې آیات تلاوت کوي د تلاوت سره دومره زیاته ژړا کوي چې پر هغې باندې غشي او بېهوشي راله، بیا د بېهوشۍ په شکل باندې خپل شاګردان د مسجد ته سباسي. د فضیل ابن عیاض د حضرت عیاض رحمه الله بچی دی فضیل ابن عیاض چې هغې ته هم الله تعالی ډېر زیات د خشوع کیفیت ورکړی و. همیشه چې به د قرآن کریم تلاوت کوئ نو همیشه به د قرآن کریم د تلاوت سره پر ده باندې د بېهوشۍ کیفیت راتلی. د ټولې زندګۍ لویه تمنا دا وه چې کاشکې الله تعالی ماته دومره وس و طاقت راکړي چې یو ځل قرآن کریم تلاوت زه په داسې حال کې وکړم چې په مابین کې بېهوشه نه سم. لیکن در مرګه پورې دا تمنا پوره نه سوله. در فایه پورې قرآن کریم تلاوت داسې نه وکړي چې پر ده باندې بېهوشي نه وای راغلی. د تراویح په لمانځه کې ولاړ دی یو قاری دا قرات د قرآن کریم دا آیات تلاوت کوي یوم یقوم الناس لرب العالمین. هغه ورځ را روانه ده چې ټوله انسانیت به د خپل رب دربار ته درېږي. نو د تراویح په لمانځه کې پر هغې باندې بېهوشي راله، بیا یې د بېهوشۍ په کیفیت باندې د مسجد ته سباسي. حضرت عایشه مبارکه یو ځل ټوله شپه هغه د قرآن کریم په دې یو آیات کې وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. د الله تعالی د طرفه پر د انسانیت باندې د قیامت په میدان کې داسې حالات راځي او داسې خبرې ورته ښکاره کېږي او داسې نعمتونه راځي او داسې عذابونه راځي ما لم يكونوا يحتسبون چې د انسانیت په دنیا کې د هغې ام او تمه نه یې ساتلې، چې د دې انسانانو په دنیا کې په دماغ کې هغه نه وي او د دې په تصوراتو کې نه راغلی او دې د زړه په فکر او په سوچو کې دا خبره نه ښکاره سوې چې د الله تعالی په دربار کې به موږ د داسې نعمتو سره یا د الله تعالی دربار کې موږ د داسې عذابو سره مخامخ کېږو. نو د الله تعالی د طرفه به داسې حالات ورته راښکاره سي چې په دنیا کې د هغې ګمان نه یې کړی. نو چې کله دا آیات حضرت عایشه مبارکه تلاوت کوي نو حضرت عایشه مبارکه ټوله شپه در سهاره پورې دغه یو آیات راګرځي دغه یو آیات راګرځي. د امام شبلی رحمه الله متعلق په حالات کې لیکلي دي چې په تراویح کې یو امام دا قرات وایي لئن شئنا لنذهبن بالذي اوحینا الیک. ای پیغمبره که زموږ دا خوښه سي زموږ مشیت راسي نو کم قرآن کریم چې تا ته نازل سوی دی هغې قرآن کریم به موږ تاسو سپورته کوو. تاسو د دې قرآن کریم قدر نه لرئ، تاسو د دې قرآن کریم په احکامو باندې عمل نه کوئ او تاسو دې قرآن کریم ته خپلې غاړې نه ایږدئ او تاسو زندگی دې قرآن کریم باندې نه تیروئ نو الله تعالی وایي که زما مشیت سي دا قرآن کریم بس تاسو څه زبر ته پورته کوي. حضرت شبلی رحمه الله چې کله د قرآن کریم د دې آیات تلاوت اوري نو بیا په تراویح کې بېهوش شي او بیا د بېهوشۍ په شکل د مسجد ته سباسي.
ځکه د ژړا یو قسم کیفیت دا دی او د ژړا یو شکل دا دی چې پر انسان باندې وشکې د انسان وشکې تویږي او پر انسان باندې بېهوشي راځي او انسان د ژړا سره مخامخ کېږي. هغې کله کله د قرآن کریم په تلاوت کې داسې او ما درته وایي چې امام غزالي رحمه الله زموږ د سلفو دا حالات بیان کړي دي چې کله سړی د تیرو سلفو حالات وایي چې هغې ته الله تعالی د قرآن کریم عجیبه عشق و محبت ورکړی و چې ظاهراً چې به کله د قرآن کریم الفاظ تلاوت کول نو همیشه به د ژړاو د بېهوشۍ کیفیت ورباندې راتلی، لیکن باطناً د قرآن کریم سره داسې محبت چې کله به پر قرآن کریم باندې یو عیب چا لګاوی یا به په قرآن کریم کې یو تحریف راتلی یا به د قرآن کریم په نقصان باندې چا خبره کوله نو بیا به بدل جان د هغې مقابلې ته په داسې همت باندې حاضر چې بیا به نه د هغې سره د خپل ځان فروا وه نه به د خپل عیال فروا وه نه به د هغې سره د خپلې زندګۍ غم ورسره وه. دا د سلفو هغې د قرآن کریم سره عقیدت او دا د سلفو د قرآن کریم سره محبت چې د ظاهري الفاظو د تلاوت په وخت کې به د سترګو څه اوښکې راتلې او بېهوشي به ورباندې راتله او د ډېرو سلفو حالات داسې دي چې هغوی د قرآن کریم د تلاوت د بېهوشۍ په حالت کې د دنیا سره رخصتېدل هم، لیکن زړه کې چې به کله قرآن کریم باندې یو مشکل راتلی او د قرآن کریم باندې به یو حرف او نقص راتلی نه بیا به بدل جان د هغوی مقابلې ته په ډېر همت او په ډېر عظمت باندې حاضر و. غالباً 2م کال د هجرت باندې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هجرت 2م کال نو 200 کاله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 2مه صدۍ د هجرت وه. نو 2مه صدۍ د هجرت کې د قرآن کریم متعلق د خلق القرآن مسله معتزله و پیش کړه. معتزله یو ډله وله چې هغې ته د بنو عباسیو حکمرانانو سرپرستي ور حاصله وله نو هغې د قرآن کریم متعلق یو مسله پیش کړه، یو عقیده یې د امت ته پیش کړه چې القرآن کلام الله مخلوق، قرآن کریم د الله کلام دی لیکن دا مخلوق دی، دا حادث دی. لیکن د دې مقابل کې زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا وه چې القرآن کلام الله غیر مخلوق، دا د الله تعالی صفت دی او دا دائمی صفت دی، دا ابدی صفت دی او دا قدیم صفت دی، دا د الله تعالی په ذات پورې قائم صفت دی. چې کله زموږ او د معتزلو پر دې باندې د اهل سنت والجماعت د معتزلو سره مقابله رااله او دې کې د قرآن کریم متعلق او د قرآن کریم د حقانیت متعلق او د دې متعلق چې قرآن کریم دا ثابتول چې دا یقیني د الله تعالی کلام دی او دا د الله تعالی صفت قدیم دی، لیکن یو طرف ته معتزله ته د بنو عباسیو حکمرانانو سرپرستی حاصله وه نو د دې په مقابل کې چې څه علما د اهل سنت والجماعت رالو نو هغوی بعضې پټ سول او چا د خپل خوله پر ونیوله او چا د خپلو ځان د بچاو په خاطر د خپل کور د بچاو په خاطر د خپلو بچانو د بچاو په خاطر باندې د معتزلو د حکمرانانو په مقابل کې څوک نسو ښکاره کېدی. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله هغې په ډېر همت او په ډېر عظمت باندې د معتزلو مقابلې ته ودرېدی، چونکې زړه کې د قرآن کریم عشق دی او د زړه کې د قرآن کریم سره مینه او محبت دی نو د قرآن کریم د حفاظت په خاطر باندې هغې خپل ځان وقف وبالی. میمون ابن اصبغ هغې د حضرت امام احمد بن حنبل شاګرد دی، هغې یو قسم خوري، هغه وایي زما په خدای قسم چې د امام احمد بن حنبل پر بدن باندې کومې دورې ولګېدې د قرآن کریم د حفاظت په خاطر باندې که هغه دورې د یو فیلو د یو هاتي پر بدن باندې لګېدلې وای له به هغې غلبلې کړي وای، لیکن امام احمد بن حنبل رحمه الله هغې په ډېر عزم او په ډېر همت او عظمت باندې هغې برداشت کړی. د امام احمد بن حنبل رحمه الله پر دې بدن باندې داسې دورې ولګېدې چې کم ځای باندې به دوره راله نو د هغه ځای غوښه به ختم مړه سوله او چې در څو پورې به بیا په طبیبانو باندې په غچي باندې کاټ کړی نه وای بیا هغه غوښې ژوند نسو پیدا کولی. لیکن دا ټولې برداشت وې چونکې د قرآن کریم عشق د قرآن کریم محبت د قرآن کریم متعلق هغې څه عقیده څه غلطه فیصله او څه غلطه عقیده هغې د برداشت نه وله. امام احمد بن حنبل رحمه الله خپله واقعه لیکلې ده چې ډېر ځله زما د دې معتزلو سره مناظره راله
او هر ځل معتزله په مناظره کې شکست او ماتې خوري، لیکن چونکې د دې سره د حکومت زور او سرپرستی ده نو هر ځل پر ما باندې تشدد راځي او ډېر ځله زه په درو باندې وال کېږم او ډېر ځله زما ډېره زندگی په جیل کې تېرېږي. یو ځل د خپله واقعه لیکي چې د بغداد په باب البستان کې زه قید وم او 6 میاشتې زما مسلسل په قید کې تېرې سوې. دې وخت کې د هغې عمر 75-80 کاله بوډا عمر دی او 6 میاشتې زما په تنې تنهایي کې تېرې سوې. په دې 6 میاشتو کې ما د چا سره کلام نه وکړ او 6 میاشتې مسلسل زما په روژه کې تېرې سوې چې دا زما مکمله په روژه وه او په 6 میاشتې کې مسلسل زما په لاسو پښو کې اتکړې وې. آخر یو ځل د معتزلو د طرفه فرمان رالی چې د معتصم دربار لګېږي. معتصم ډېر لوی خلیفه و، د معتزلو سربراهي یې کوله او د بنو عباسیو خلیفه و. چې کله حال رالی د معتصم دربار لګېږي او د معتصم په دربار کې به د امام احمد بن حنبل د امام احمد بن داود سره مناظره وي. احمد بن داود د معتزلو سربراه او قاضي و. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله وی چې په کوم ورځ مې د دې جیل سره باسي نه زما 6 میاشتې زمانه په جیل کې تېره سوې ده او د روژو په شکل باندې تېره سوې ده او په اتکړیو په زولنو کې تېره سوې ده. نو زما په بدن کې ډېره کمزوري ده او ډېر نحافت دی. نو ماته چې کومه سوارلي راکول سوله چې تا به اوس د معتصم بالله در درباره پورې رسو، زه چې کله رالم نو هغې لاسو پښو کې زما اتکړیو زولني دي چې ما هر څومره وس وکړې زه پر دې سورلي باندې سپرېدی نه سم او نه څوک ماته سهاره و کومک راکوي چې هغوی مې ورپورته کړي. دی وی په دې کوشش کې 3 ځله زه پر دې مځکه باندې ګزار سوم چونکې چارو لاچار د معتصم دربار ته زما تګ و نو په دې خاطر 4 ځل مې پر دې سپارلي باندې ځان تکیه کړی. وایي چې کله د معتصم دربار ته راوړل سولم نو په یو خونه کې قید واچول سوم. نو په هغه خونه کې توره تیاره ده او د شپې ما لاس وکړاوی چې زه یو دیوال پیدا کړم چې پر دیوال باندې د تیمم شکل جوړ کړم او د خپل تیمم وکړم او د خپل مانځه اداینه وکړم. لیکن چې ما کله لاس وکړاوی نو په یو تال کې زه پر اوبو باندې پیښ سوم. نو په هغې باندې مې د خپل وس مطابق چې څومره م وس و اودس مې وکړی، د هغې څه وروسته مې لمونځ وکړی. چې کله سهار نو د معتصم دومره لوی دربار جوړ دی چې غالبا د ده په ټوله خلافت کې دا د لوی دربار چې د خپل مملکت او د خپل حکومت شاوخوا اطراف انسانان، وزیران، مشران، کشران ټول حاضر کړي دي. وایي چې زه کله دربار ته رالم د معتصم هغه ظالمانه دربار دی. دربار په مابین کې جلادان ولاړ دي، د هغې په لاس کې تورې دي او 2 کسان بیا سرونه پرې سوي دي، هغې بدنونه په دې میدان کې پراته دي. د هغې سر یو ځای پروت دی، بدن یې بل ځای پروت دی، د میدان ټول د هغو په وینو لړلی دی. نو زه چې کله په داسې شکل و کیفیت کې راوستلم نو اشاره راته وسو چې یو طرف ته کښېنه. وایي زه چې کښېنستم نو زما خوا کې یو احمد بن داود موجود دی چې د معتزلو لوی قاضي و او زما د هغې سره مناظره وه. او دویم عبدالرحمن شافعي چې د امام شافعي رحمه الله شاګرد و. امام احمد بن حنبل وایي زم د امام شافعي رحمه الله شاګرد وم. نو هغې د معتزله هم فکر انسان و، هغه هم د دربار کې ناست دی. چې کله زه کښېنستم د یو ګړي څه وروسته ما د عبدالرحمن شافعي څه پوښتنه وکړه. ما یې دوران درس کې د امام شافعي رحمه الله څه د مسې متعلق څه اورېدلي دي. وایي احمد بن داود چې کله زما خبره واورېد هغه ډېر وخندل. مرول دی لیوني ته ګوره چې د چا و سر په دار کېږي او دی د هغې څه مخکې یار د خپلې فقې او د احکامو پوښتنې کوي. تا ته اوس د فقې پوښتنه څه فایده کوي؟ تا ته اوس سزا ورول کېږي او ستا سر په دې دربار کې په توره وهل کېږي. ما د هغې د خبرې څه پروا نه وساتله. د هغه څه وروسته معتصم اعلان وکړي چې زما مخ ته یې راولی. امام احمد بن حنبل وایي زه په زنځیرانو کې تړلی د معتصم مخ ته روان سوم. وایي چې کله ودرېدم برول نږدې راولی نو معتصم ځان ته ډېر نږدې ودروله او ټوله دربار په انتظار دی چې اوس معتصم د امام احمد بن حنبل سره څه کوي. حضرت امام احمد بن حنبل وایي د یو ساعتکۍ سکوت څه وروسته بهر ما ورته ویل چې ای خلیفه ایا ما ته د یو څه وینا کولو اجازت شته که نشته؟ هغې راته وویل درته شته، ووایه څه وایه.
ما ورته ویل الله او رسول دی ټول انسانیت ته د کوم شي پیغام پیش کړی دی؟ الله تعالی او د الله رسول د ټول انسانیت کومې خبرې ته رابولي؟ وایي د راتول چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ته رابولي. ما داسې شاوخوا دربار کې وکتل، مال په خدای قسم د دې ټولو انسانیانو څخه مخکې زه د دې کلمې اقرار او تصدیق کوم. بیا اخر ما پر څه باندې قتلی؟ او دویم ځل مې دا ورته ویله چې ستا جد امجد او ستا لوړ نیکه حضرت عباس رضی الله عنه دی، ځکه دا د بنو عباسیو حکمرانانو. ما ورته ویل چې حضرت عباس رضی الله عنه د وفد عبدالقیس متعلق څه روایت را نقل کړی دی چې کله د مدینې منورې څخه د عبدالقیس وفد راغلی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مینا په دره کې ملاقات دی، نو هغه وفد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي مل ایمان، ایمان څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام اول ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ډېر ښه په خبر دي. د هغې څه وروسته چې هغې خپله پوښتنه مکرروي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ایمان دې ته وایي ان تؤمن بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبیلا. ایمان دی ته چې پر الله او پر رسول به ایمان ساتي او روژه به نسې، لمونځ به کوې، حج به کوې، زکات به ورکوې. که چیرې دا ټولې خبرې ته پر ځای کې نو ته مؤمن بلل کېږئ. ما ورته ویل په خدای قسم د دې ټولو انسانیت څخه مخکې زه پر دې عقیده لرم، نو زه صاحب ایمان یم، ته به ما پر څه باندې قتل کوې؟ وایي هغې راته ویله چې چونکې زما پیشرو خلیفګانو ته ما ته راپرېښی، نو په دې خاطر باندې زه تا قتل کوم، ورنه که د هغو خبره نه وای بیا ما ستا سره څه تعرض نه و. وایي د هغې څه وروسته عبدالرحمن ابن اسحاق باندې مخ را وګرځوئ، ورته یې سړی ما نه درته ویل چې د ازمایش و فتنه ختمه که، دا د امام احمد بن حنبل خبره وختي لا ختمه که، دا در ما پورې مه را رسوه. ما ورته ویل الله اکبر، زما زندگی د مسلمانانو د فاره یو هدایت دی او ته ما ته وایې چې دا ازمایش و فتنه ده. حضرت امام احمد بن حنبل راوایي چې د دې څه وروسته زما او د احمد بن داود د قرآن کریم پر خلق و غیر خلق باندې خبره روانه سوه. دی سوال کوي زه جواب کوم، زه سوال کوم دی جواب کوي. در مازدیګره پورې مسلسل خبره روانه، در مازدیګره پورې زه دوی په هیڅ شکل په دې قایله نه کړم. دویم ورځ بیا دربار جوړ دی، معتصم ناست دی او په ټوله دربار کې در مازدیګره پورې دی د قرآن کریم متعلق چې کومې ویناګانې کوي زه د هغې جواب ورکوم. درېیمه ورځ مې دا عقیده سوه چې نن به څه کېږي، ځکه دا حال راورسېدی چې درېیمه ورځ د حضرت امام احمد بن حنبل هغې د سزا ورځ ده. وایي چې کله زه رالم نو میمون ابن اصبغ د ده شاګرد دی، هغه وایي زه دې منظر کې حاضر یم او زه په دې مجلس کې حاضر یم. درېیمه ورځ چې کله امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغې خبره نه مني، نو معتصم خپلو جلادانو ته امر کوي چې تاسو کوړې او درې ورباندې شروع کړئ. چې کله امام احمد بن حنبل باندې اوله دوره لګېږي نو دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم، او چې کله دویمه دوره لګېږي دی وایي لا حول ولا قوة الا بالله، او چې کله درېیمه دوره لګېږي نو دی وایي لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا، چې کومه فیصله الله زموږ متعلق کړي هغې به موږ ته راځي. میمون ابن اصبغ وایي چې کله درې څلور درې در دېرشو در څلور دېرشو پورې درې رسېږي نو د امام احمد بن حنبل رحمه الله د ده مبارک دا د فرتاګه واګه وشکېدله او فرتوګاشه وشکېدی او ټوله منظر دی او ټوله محضر دی او ټوله دربار عام دی. نو دی وایي زه ورته ګورم امام احمد بن حنبل رحمه الله د اسمان د خپل خوله پورته کله، د هغې څه وروسته چې څومره زمانه بیا پر ده باندې دورې ولګېدې، بیا یې هغه فرتوګاش هغه واګه پر هغه ځای باندې ولاړه ده، بیا نه وښورېدله. وایي چې کله د درو ورځې تېرې شولې، اوومه ورځ زه پوښتنه ځینې کوم چې احمد بن حنبله چې کومه ورځ باندې د درو په دوران کې ستا واګه وشلېدله نو تا چې اسمان ته وکتل تا څه ویل؟ ما دا دعا وکړه اللهم انی اسألک باسمک الذی ملأت به عرشک ان كنت تعلم انی علی الصواب یا انی علی الحق فلا تحقق لی سترا. یا الله که ته په دې باندې ګواه چې زه پر حق یم نو زما پرده د دې خلکو مخکې مه څیره او ما د دې خلکو مخ ته مه رسوا کوه. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله چې چونکې ډېره زمانه زما په روژه کې تېره سوې وه او زما بدن ډېر نحیف او کمزوری و، نو زما زړه کمزوري راکله،
آخر دې زړه دا فیصله راکړه چې دا خو د مخمسي حالت دی او دا خو د استرار حالت دی او د مخمسي او د استرار په حالت کې سړی ته د کفر کلمه ویل جایز دی د خپل ځان د بچاو دپاره. نو چې زړه مې ډېره کمزوري وکړه اخر په دې زړه کې دا فیصله را وګرځېدله چې یاره راسه د معتزله خبره د یو غړي دپاره ورسره ومنه چې د دې دروس خلاص شي. وایي زما په دماغ کې دا فکر فرله ګرځي د مجمع سه یو سړی را وغورځېدی چې رالی په غوږ باندې را پرېوتی به راوایي امامه د مسلمانانو ته ما پیژنې؟ ما وایي زه تا نه پیژنم. وایي راته وایي چې زه د بغداد مشهوره غل یم، ما د دې بنه عباسیو درې خوړلې دي، په خدای قسم در اوسه مې غلا نه ده پرېښې. د خدای په خاطر زموږ قرآن دی چې که چیرې د بنو عباسیو د دروسم د بیرې په خاطر باندې د قرآن د حقانیت دلایل پرې نږدې او کمزوري ونه کې د امت به د تباهۍ سره مخامخ کړي. نو وایي د هغې سړي په وینا باندې زما زړه داسې سخت سلو، زما د عقیده و که نن ورځ زما مرګ راځي زما هر څه راځي، زه به د قرآن کریم د حقانیت د وعدې سه یوه ذره نه په شا کېږم. بیا به په مجلس کې دا همیشه ولو رحمه الله ابو الهیثم، الله تعالی دې پر ابو الهیثم رحم وکړي، هغې په ډېر نازک حالت کې زما دستګیري وکړه او زما کومک یې وکړه. زموږ د سلفو عادت او طریقه، زموږ د سلفو عشق او محبت هغه د قرآن کریم سره په دې شکل چې ظاهرا د قرآن کریم الفاظ ویل او د هغې سره ژړا کول او د هغې سره اوښکې تویول، او باطنن چې به کله پر قرآن کریم باندې یو حرف راتلی، یو عیب به راتلی، یو چا به د قرآن کریم متعلق غلطه نظریه او عقیده پیښوله، بیا هغې په ډېر بې نظیر عظمت او استقامت او عظیمت سره د هغې مقابلې ته درېدل. د امام ابو حنیفه رحمه الله، د امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله جنازه راغله، چې څومره د ده معاصرین دي، د وخت علما دي، هغوی د ده په دې کارنامه باندې به قایل ولو. د یو معاصر امام قتیبه لیکي، هغه وایي که یو چا د امام احمد بن حنبل سره محبت ساتي، د دې اداب په دې باندې پوه سه چې دا سړی متبع سنت دی او دا سړی پر دینداري باندې قایم دی. او که دویم عالم دا لیکي، علامه زور الدین دورقي رحمه الله لیکي، هغې وایي که په دې پوه سوې چې یو چا د امام احمد بن حنبل رحمه الله متعلق غلطه خبره وکړه او سپکه نظریه یې پیش کړه، په دې پوه سه چې د دې سړي مسلماني مشکوکه ده، نه معلوم چې دا سړی په حقیقت کې مسلمان دی او که نه دی. لیکن الله تعالی هغې ته دومره عظمت وله ورکوي چې کله د بغداد پر سړکونو باندې د ده جنازه تیریږي، د بغداد په تاریخ کې د امام محمد بن حنبل رحمه الله د جنازې غوندې بله جنازه نه وسوله. د هغې شمار د انسانانو 8 لکه انسانان د نارینهو په شکل او 18,000 زنانې دا په جنازه کې شریکې سوې. او په کومه ورځ چې د بغداد پر سړکانو د امام احمد بن حنبل رحمه الله جنازه تیریږي، 100,000 غیر مسلم انسانان د ده د جنازې د لیدلو په خاطر په اسلام کې داخل سو. احمد ابن محمد الکندي هغې وایي چې ما په خوب کې ولیدی، د مرګ څه وروسته ما ورته وایي چې د مسلمانانو امام الله تعالی څه در سره وکړو. وایي الله تعالی راته ویل چې احمده زما د کلام متعلق تا ته درې درکول سوې، د هغې صله او بدله زما دربار کې دا ده چې زما د طرفه زما دیدار تا ته مباح دی، که په هر وخت کې ستا زړه زما دیدار غواړي نو په ټولو جنتیانو کې ستا دپاره په هر غړي کې زما دیدار مباح دی، زما دیدار ته کولی شي. امام شافعي رحمه الله د امام احمد بن حنبل رحمه الله استاذ، نو هغې یو ځل د امام احمد بن حنبل رحمه الله طرف ته حال ورواستوی چې په کم کمیسه کې ته په درو باندې وول سوې او هغې ستا د بدن په غړو په وینو باندې لړلی دی، د خدای په خاطر هغه کمیس یو ځل در ما پورې راواستوه. چونکې هغه استاذ د امام شافعي رحمه الله، نو امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه قمیس ورستی. امام شافعي رحمه الله هغه قمیس مینځي او چې د هغې څه کومه خیره وینه تویږي او کومې اوبه راځي هغه ټولې څښي. وایي په خدای قسم دا د علم نور دی او دا د علم رڼا ده. ملا علي قاري رحمه الله لیکلي دي چې 230 کاله وروسته د امام احمد بن حنبل د قبر وڅنګ ته د یو بل چا قبر خیږي. نو دې وخت کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله قبر لڅ چې کم خلق په غزای کې موجود دي هغه ټول د امام احمد بن حنبل رحمه الله زیارت کوي او د ده د جثه او جسد په دې خپل کفن کې په داسې شکل باندې پروت دی چې 230 کاله وروسته هم هغې ته یوه ذره تغییر نه دی رسېدلی.
نو چې کم چا د قران کریم سره عشق د قران کریم سره محبت دي نو د قران کریم د عشق د محبت په خاطر باندې الله تعالی غي انسانانو ته ډېر لوړې درجه ورکړي. نو زموږ د سلف او بد عادتو چې هغه وکړه قران کریم وایي نو امام غزالی رحمه الله وایي چې کثیر منهم من صعق ډېر انسانان وداسي و چې به خود بشوریدل او کثیر ومنهم من بکا ډېر انسانان داسي و چې هغه باندې بجړه راتله ومنهم من غش وكثير منهم من غشا او ډیر خو په دې کې داسې و چې د قران کریم د تلاوت په وخت کې به بهوش وو ومنهم من مات في غشيته او ډیر انسانان داسې و چې هغه د قران کریم د تلاوت په وخت کې د بهوشۍ په دوران کې د دنیا سره رخصتېدل. حافظ ابن حجر رحمه الله اغیفة الباری کې لیکلي دي ويستحب البكاء مع قراءة القرآن چې کوم سړی د قران کریم تلاوت کوي نو دا غي سره مستحب عمل دا دی چې ژړا وکړي. چې کله د خوف آیات رااله د الله تعالی د بیر او د هیبت په خاطر باندې ژړا کول او چې کله د الله تعالی د محبت آیات رااله د الله تعالی په عشق او محبت کې ژړا کول. او ما اوس مخ کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه قول پیش کړي هغه وی لم تبکو کا جړه نه درځي نو پته باکو کم سے کم د جړه شکل و الله ته جوړ کا الله تعالی د جړه شکل د حقيقي جړه په شکل باندې قبلي. حافظ ابن حجر رحمه الله و طریق تحصیله ان يحذر الخوف والحزن د قران کریم د تلاوت په وخت کې مستحب عمل جړه ده او د جړه فائدہ کولو طریقه دا ده چې د زړه د غم او د حزن سره ډکه او د بیر سره ډکه او د بیر په حالت کې د قران کریم تلاوت کوا. لیکن که تزړه کې حزن راولي او غم راولي دا غي سره سره د قران کریم د تلاوت په وخت کې جړه نه درځي نو حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلي دي فانه من اعظم المصائب دا پر د انسان باندې د ټولو سلوي مصیبت ده. نن موږ لوی مصیبت دا بولو چې د سړي زوی وفات او سړی د مالی تاوان سره مخامخ سي او پر سړی باندې بل مشکل راسي او پر سړی باندې بل پریشانی راسي دا موږ په دنیا کې ډېر لوی مصیبت د ځان لپاره بولو. لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله فانه من اعظم المصائب د دنیا په مصیبتو کې در دې لوی مصیبت نستا چې سړی د قران کریم تلاوت کوي او په زړه کې حزن راولي په زړه کې خوف راولي او بیر او غم راولي لیکن د غي باوجود د سړی د سترګو وښ کې ناراضي نو دا د دنیا د لوی مصیبتو سره لوی مصیبت دی. نو ځکه الله تعالی دا انسانانو سره خشوع غواړي او خشوع هغه کیفیت ته ویل کېږي چې هغه په زړه کې راسي او د هغه کیفیت آثار د انسان پر اندامو پر بدن باندې ښکار سي او بیا خاص کر د هغه کیفیت په خاطر باندې د انسان د سترګو سوش کې راځي. نو ما درته د وښ کو ډېر لارې دي د وښ کو ډېر اسباب دي او د وښ کو ډېر علتونه دي. کله وښ د مصیبت په وجه باندې راځي او کله وښکه د محبوب د فراق په خاطر باندې راځي او کله وښکه د قران کریم د تلاوت په وجه باندې راځي او کله وښکه د الله تعالی د خوف او خشیت متعلق راځي. دا غي د لپاره یو څه تفصیل او وضاحت کچېره ژوندۍ ور روانه جمعه کې به کو الله تعالی دې تاسو خبرې قبول وګرځي.